دا اوس بیا د اروپا بدمعشانو ډېر بد شرایط جوړ کړي دي، ویډیوګانې په دې رسنیو کې راوځي. له ما سره دا اوس هم د الله په ذات قسم 3 کورنۍ په اړیکه کې دي چې د درو سرو کورنیو اولادونه دلته جنګ یې کړی، د جرم یې کړی، زندان ته تللي، ستنې ورته وهلي دي، سړکو په سر باندې پراته دي. اوس د هغو د ډیپورټ مسایل هم نه ترسره کېږي په دې وجه باندې چې هغه تکلیف لري او په تیاره کې یو چا ته اجازه نه ورکوي چې هغه تکلیف ولري. لیکن تاسو نه میله ده، دا جای د جنګ نه ده. غریب خلک یاست، خپله غریبي وکړئ. تاسو دونه بدمعشان خپل هېواد به نه پرېښوئ. دا جای د جنګ او یو ځل زندان ته ولاړې، په دوم او په درېیم ځل په خدای ستنه درته وایي لیونی کوي، دلته بیا ګرځې پوډري بوجۍ به دې په شایل او بوتلان ټولوي، لا بله یو بل نه سوال کوي، د 2-3 یورو به جنې غواړي در څو ته یو سګرټ باندې واخلي. ځانونه مه بېعزته کوئ. هلته هم کورنۍ در سره ذلیله، دلته تاسو ذلیله، رسوا، په زندانو کې په دسه یا لیونیانو کې له خپله لاسه در رسېږي هر څه. په لیاز د خدای لږ زر له ځانو سره پام وکړئ، لږ زر فکر وکړئ. بیا چې کله زندان ته ولاړ شئ بیا عاجزه خلک هم تاسو یا بیا ځانونه بې ګناه مې حسابوئ، او کله چې د باندې چاقوګانو په لاسو کې، چړې په لاسو کې نه کار کوئ، نه روزګار کوئ، اوسېږئ به په عیم کې، اختار به خلکو ته وروره په لندن او په امریکا کې ورکوئ.